پایله اعلان شي. بس کومه بلنه ورکړې ده د ټاکنو کمیسیون ویاند ښاغلي ذبیح سعادت صاحب ستړي مشه ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه کوم تاسو ستاسو قدرمنو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته خپل سلام وړاندې کوم. علیکم سلام. سعادت صاحب پیل بل دی چې لکه څنګه چې ویل کېږي ټاکنو کمیسیون دغه پرېکړه کړې ده چې نن به د ولسمشر د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ولې د مهالویش په اساس باندې دوی مخکې لاړل نه؟ هغه کوم مشکلات او ستونزې چې د کار په وړاندې رامنځته شوې تاسو د افغانستان خلک د هغې شاهد وو. کله چې موږ 8255 محلونه تفتیش او بیا شمېرنې ته واستول چې د کمیسیون صلاحیت و د قانون پر اساس باندې د بسته‌بندۍ په وخت کې چې مواد مو بسته‌بندي کوله ولایتونو ته مو استول تر څو هغلته په محلونو کې زموږ همکاران تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کړي. د ځینو ټیمونو له لورې موږ ته مشکلات جوړ شول، د موږ د کار په وړاندې خنډونه یې رامنځته کړل او په ورته وخت کې کله چې موږ عملا د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې په درشل کې وو 2 ځلې دا پروسه ودرول شوله. د دې په خاطر باندې چې دوی ته قناعت ورکړو او نور مزاحمت ونه کړي. 4 ورځې یا ورې دا پروسه ودرول شوه او د دوی سره په لسګونو تخنیکي ناستې ترسره شولې او دوی ته مو دا ټول موضوعات تخنیکي اړخه واضح کړل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل سر نشي کولی چې رایې باطلې کړي یا هم محلات باطل کړي. موږ مکلف یو چې د شته طرزالعملونو پر اساس باندې ګام پر ګام مخته ولاړ شو، هغه مراحل یې طی کړو او وروسته له هغې به بیا کمیسیون خپله فیصله کوي. همدغه د دې باعث شو چې دا اوس هم په 2 ولایتونو کې زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او هغلته به دا 2 ولایتونه تر اوسه پورې پاتې دي. همدغه ته راګرځو سعادت صاحب که چیرې نن د ټاکنو کمیسیون لومړنۍ پایلې اعلان دغه 2 ولایتونو چې له همالته هغوی ته اجازه نه ده ورکړل چې باید دوی تفتیش وکړي یا بېرته رایې شمېرنه وکړي، د دغه 2 ولایتونو برخلیک به څه کیدای شي؟ موږ ډېر کوشش وکړو چې په دغه 22 ولایتونو سره د 2 ولایتونو د تفتیش او بیا شمېرنې نتایج هم واوسېږي او دا به ډېر ښه وای، خو بدبختانه دوی اجازه ورنه کړه. کمیسیون مکلف دی چې نور نتایج اعلان کړي. موږ نهایي ګزارش کمیسیون رهبرۍ ته وسپارل شو، په هغې کې یو 2 مواردو کې ځینې ملاحظات موجود وو. پرون بیرته دارالانشاء وظیفه ورکړل شوه چې دغه نیمګړتیاوې پوره کړي او نن به انشاءالله دا ګزارش کمیسیون رهبرۍ ته سپاري. کمیسیون به فیصله کوي او له هغې وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي. بدبختانه همدا اوس تاسو ګورئ د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو ناسته ده او په افغانستان کې ډېری خلک د قدرت په ترلاسه کولو باندې کوشش کوي. دا فکر نه کوي چې دغه ملي پروسه کې او دا د ریاست جمهوریت انتخابات حتما یو ګټونکی به لري او دغه غلط فرهنګ نور د دغې ټولنې څخه د دې لمن ټوله شي چې یا یې نه منم او یا هم که چېرته زما ګټه وي او یا زه کامیاب وم یا زما رایې وي ښه ته ښه او که نه وي نو بیا دغه ټوله پروسه موږ تر پوښتنې لاندې راولو. دوی زموږ سره تفاهمنامه لاسلیک کړې، تعهد یې کړی د کمیسیون سره چې دوی به قوانینو ته ژمن پاتې کېږي. اوس همدغه نمایندان چې تاسو خپل عملي دوی د ناستې کړې ده دوی په ټاکنو کمیسیون باندې نیوکې ګواکې هغه طرزالعملونه چې دوی قوانین چې دوی جوړ کړي دي هغه د ټاکنو کمیسیون تر پښو لاندې کړي دي. اوس څومره د دې ښکارندوی که تاسو ځواب دې ته وایي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړی که نه ټاکنو کمیسیون تر پښو لاندې کړی؟ تاسو د افغانستان خلک د دغې صحنې ډېر ښه شاهد دي. کمیسیون مکلف دی چې د شته نافظه قوانینو پر اساس باندې مخته ولاړ شي. دوی وایي چې کمیسیون قانون تر پښو لاندې کړی. د قانون کومه ماده؟ دوی وایي طرزالعمل پر اساس باندې کمیسیون مخته ځي. د کمیسیون طرزالعمل کومه ماده تر دې دمه پورې نقض کړې ده چې دوی بدبختانه همیشه کوشش د دې کوي چې قانون په خپله ګټه تفسیر کړي او په افغانستان کې لویه بدبختي همدغه ده چې کوي قانون په خپله ګټه تفسیر کړي او د قانون څخه دوی په خپله ګټه تفسیر ولري. زموږ غوښتنه دغه ده، دوی زموږ سره تعهد کړی دی او هغه یې لیکلی ژمنه یې ترسره کړې ده چې دوی به د ټاکنو قانون ته ژمن پاتې کېږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولې فیصلې به مني او هغې ته به احترام کوي. موږ غوښتنه دغه ده چې دوی د هم دغه کار ترسره کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته احترام وکړي. دوی د کمیسیون په غړو باندې نیوکه درلودله. د کمیسیون رهبري چاپ رایه ورکړه، همدغه 18 کاندیدانو دوی رایه ورکړه، مدني ټولنو او سیاسي احزاب معرفي کړل او بېطرفه کسان راغلل. کله چې تاسو خپله معرفي کړي دي نو اوس تاسو د دوی پرېکړو ته هم ژمن پاتې شئ او پرېږدئ چې کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. اوس تازه که تاسو هم چېرې خبره سئ ډاکټر عبدالله پایلې د دوی په نفع باندې تمام نه شي، هم د دوی په نفع باندې اعلان نه شي، دوی به پایلې نه مني. فکر نه کوئ دلته یوازې خپله ګټې او نفع پکې ګوري، د ټاکنو کمیسیون په پرېکړو او تصامیمو ته دوی درناوی نه لري؟ مشکل همدغه دی چې دوی کله چې ګوري چې د دوی ګټه نشته یا هم د دوی رایې د دې نه دي چې دوی د ګټونکي اعلان شي، بیا دغه ټوله پروسه دوی تر پوښتنې لاندې راولي. د کمیسیون رهبري ژمنه ده چې د خلکو د رایې پر اساس باندې ابتدایي پایلې اعلان کړي
مونږ قانون ته ژمن یو، مونږ د احمد محمود فرمایشونه نشو منلی ځکه دلته قوانین شتون لري. زمونږ د لارې نقشه د ټاکنو قانون مونږ ته جوړه کړې ده. همدا ډول شته طرزالعملونه او لوایح پر اساس باندې ګام پر ګام مخته ځو. کومې رایې چې باطلېږي هغه به د طرزالعملونو پر اساس باطلېږي، د چا د شخصي سلیقوي برخوردونو پر اساس به نه باطلېږي. او دغه ژمنه بیا یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي چې د خلکو د پاکو رایو پر اساس باندې چې هغه بایومټریکي معلومات ولري. د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به ډېر ژر اعلان شي. اوس یو شمېر کسان دي چې په ټاکنو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې ګواکې ټاکنو کمیسیون دغه جرأت نه لري چې باید پایلې اعلان کړي، سره له دې چې ټاکنو کمیسیون یوازینی مرجع چې باید د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړي. اوس نن تاسو څنګه دغه ثابتوئ چې ولسمشریزو ټاکنو پایلې به تاسو اعلان کړئ؟ ټاکنو کمیسیون د دې جرأت او د دې ظرفیت لري چې پایلې اعلانولی شي؟ موږ د دې پر اساس باندې چې یو رای سرنوشت ټاکونکي اوسیږي، کمیسیون هغه ټول قانوني مراحل مخته وړل. د دې ترڅنګ چې هر بنسټ خپل مسؤلیت لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، د امنیتي بنسټونو مسؤلیت مشخص دی، د حکومت مسؤلیت مشخص دی، همدا ډول د نمایندانو مسؤلیت مشخص دی. دوی په اوس کې ډېر کوشش وکړو چې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په داسې حال کې چې دوی باید ډېر ښه همکار پاتې شوی د کمیسیون سره. دوی دغه خپل قانوني حق څخه او هغه امتیاز څخه چې قانون دوی ته ورکړی چې له دغه پروسې څخه قوي نظارت دی، دوی باید خپل قوي نظارت درلودلی وای. بدبختانه چې دوی دا کار ونه کړو. کمیسیون مکلف دی چې نتایج اعلان کړي. د افغانستان خلک هم نور د دې حوصله نه لري چې د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې دې نورې وځنډېږي او کمیسیون به هم د خلکو د پاکو رایو پر اساس باندې ډېر زر د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړي. سره څه اوس ویل کېږي چې ټاکنو کمیسیون کې دننه پرته د اوو ولایتونو چې بیا رایې شمېرنه ونه شوه ټول موارد پوره شوي دي. سره له دې چې ښایي ټول موارد په ټاکنو کمیسیون کې پوره شوي دي، بیا هم ټاکنو کمیسیون ولې دغه پروسه ځنډولې ده، ولې نشي کولی چې باید پایلې اعلان کړي؟ اساسي علت یې د ټاکنو نمایندان دي چې دوی ورته جنجالونه پیدا کوي. که نه په ټاکنو کمیسیون کې شته نور ځینې موارد هم شته چې دوی نشي کولی دغه پایلې اعلان کړي. ځینې تخنیکي ستونزې هم وي. یعنې هغه 28 ولایتونو کوم ګزارش چې دارالانشا کمیسیون ته وسپارلو په هغې کې ځینې نیمګړتیاوې وي. البته ډېر کم موارد وو چې پرون دارالانشا ته وظیفه ورکړه شوه چې زر تر زره دغه موارد هم دغه نیمګړتیاوې پوره شي او کمیسیون رهبرۍ ته ګزارش وړاندې شي، مکمل ګزارش، تر څو د کمیسیون رهبري په دې اړه باندې خپله فیصله وکړي. زه باورمن یم چې انشاءالله نن به دا ګزارش نهایي شي، رهبري به په دې اړه باندې خپله فیصله کوي او د رهبرۍ د فیصلې نه به وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي. د اوو ولایتونو په اړه باندې هم موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه ولایتونه خلاص شي. تاسو په جریان کې وایي چې څو ځله مو حتی دا پروسه مو ودروله د قانون خلاف چې دوی ته وکولی شو قناعت ورکړو، خو دوی هغه څه چې دوی وایي یوازې د 300 زره رایو باطلول غواړي. 300 زره رایو په اړه باندې هم کمیسیون مجبور دی چې هغلته کره اسناد او شواهد واوسېږي چې هغه باطل شي. آیا کمیسیون دغه د قانون پر اساس کولی شي چې چا رایه باطله کړي؟ چیرې دغه رایې باطلېږي فکر نه کوي دا د ولس په حق کې به ډېر زیات ظلم وي. افغانان په ډېر سختو شرایطو کې دوی راوتل، دوی خپله رایه استعمال کړه. بالکل دا به واقعا غټ ظلم وي او کمیسیون په هیڅ صورت سره هم د هیڅ چا حق تر پښو لاندې نه کوي. د چا رایه نشي باطلولی، که باطلېږي هم د قانون پر اساس به باطلېږي. دوی یو لک 7 زره رایو ته اشاره کوي چې هغه د احتیاطي ډیوایسونو څخه استفاده شوې ده. د احتیاطي ډیوایس استول د رای ورکونې مرکز ته په څه معنا دی؟ خو په همدې معنا چې کوم ډیوایس ته تخنیکي ستونزه پیښیږي د هغې په ځای د احتیاطي ډیوایس نه استفاده کېږي. د دوی استدلال دغه دی چې ولې د یو محل څخه 2 ریزلټونه راغلي دي، خو کله چې په یو محل کې 2 ډیوایسه کارول کېږي معلومدار 2 ریزلټونه به ډیجیټل ریزلټونه به راځي. که چېرته دلته واقعا مشکل وي د تاسو ناظرینو ولې هغلته امضا کړې ده؟ موږ په هر محل مرکز کې هغلته ژورنال وي، ریزلټ شیټ اوسېږي، په ریزلټ شیټ کې د دوی ټولو امضا کړې ده. هغه ریزلټ شیټونه موږ په دوی سره وایستل، د دوی د ناظرینو عکسونه، د ټلیفون نمرې چې دوی چې د موږ ناظرین دي هغه هم ټول ملت ته وښودل. نور فکر نه کړم سره له دې هم ټاکنو کمیسیون لکه څنګه چې تاسو خپل عملې سوزلې دوی لپاره غونډې ولري اته دې ته اړ شو چې باید اعلاني غونډې وسي، د میډیا په مخ کې دوی ته باید قناعت ورکړي. خو لا قناعت دوی نه ترلاسه کړی. که چیرې یو میاشت نور هم وخت ونیسي دغه کسان چې دوی قناعت نه کوي دوی ورته قناعت ورکړي، دوی به قناعت ترلاسه کړي. نو زموږ سره هم وخت نشته دی، د افغانستان د خلکو سره هم وخت دی نشته دی چې دیږي. موږ مکلف یو چې د شته نافذه قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام مخته ولاړ شو. تخنیکي چارې نورې بشپړې شوي دي او ډېر ژر به موږ نتیجه اعلانوو. مرجع مشخصه ده د شکایاتو دپاره، د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون دی، د هغې شتون هم د ټاکنیزې محکمې حیثیت لري. دوی کولی شي خپل شکایتونه له هغوی سره ثبت کړي او د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. کمیسیون مکلف دی چې ابتدایي پایلې اعلان کړي او انشاءالله ډېر ژر به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
که چیرې ټاکنو پایلې اعلان سره د پروسې لپاره چې کوم قناعت باید ولس ته ورکړل شي د قناعت ولس ترلاسه کړي فکر کوئ چې بیا به د سیاسیونو ملاتړ وکړي؟ زموږ مسؤلیت همدغه دی چې دا پروسه مدیریت کړو او نتایج د خلکو سره شریک کړو. زموږ غوښتنه همدغه ده چې نور دوی هم هغه خپل سیاسي پختګۍ ته ورسیږي او پرېږدي چې دغه نیمبنده دیموکراسي پخوالي مراحل طی کړي او موږ او تاسو وتوانېږو په راتلونکي کې دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ نه شو. دا ځل په ټاکنو کې موږ او تاسو ټکنالوژي وکاروله. هغه د 2014 کال ټاکنې نه دي چې په صندوقونو کې چپلکې بوټان راووځي. دلته را تعریف شوې ده هغه چې هغه بایومټریکي معلومات ولري. یو کس راغلی وي د ګوتو نشاني اوسیږي، د عکس اوسیږي، تذکیري عکس د سټیکر عکس او نوم یې د رای ورکوونکو په لیست کې اوسیږي. د دغه معیار پر اساس باندې هر چا چې رایه کارولې ده هغه رایه صحت لري او په همدغه اساس به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي پایلې اعلانوي. بل په دې وروسته کې تاسو خپله شاهدانه شئ چې ځینې ټیمونه ائتلافونه جوړ کړل ګواکې د دې لپاره چې دوی د جنجالونو له منځه یوسي، خو داسې ظاهرا ښکاري چې دوی د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دغه ائتلافونه جوړ کړي دي. آیا دغه امتیاز اخیستلو لپاره د دوی د ائتلاف جوړولو د دې ټیم جوړولو کولی شي د ولس او د ټاکنو کمیسیون اراده بدله کړي؟ کمیسیون مکلف دی چې د خلکو د رایې پر اساس باندې عمل وکړي. مونږ د هیڅ چا فرمایشونو ته غوږ نه ږدو ځکه دلته قانون مشخص دی، لوایح مشخص دي او د شته قانون پر اساس باندې به موږ مخته ځو. په دغه دومره وخت کې هم چې څه نه څه دلته وخت ضایع شو د دې په خاطر باندې چې مونږ ملت ته هم ثابته کړو، نړیوالو بنسټونو ته هم ثابته کړو. له دوی سره مو وروستۍ معلوماتي ناسته ترسره کړه. په هغه معلوماتي ناسته کې تاسو ولیدل د یو ټیم مرستیال حتی تر نیم ساعت پورې خبرې وکړي. په آخر کې هم د دوی انتقاد دغه وکړه هغلته 3 دقیقې یو نفر کولی شوی 3 دقیقې خبرې وکړي. دوی د نیم ساعت نه زیاتې خبرې وکړي. آخر انتقاد هم دغه و چې دوی ته د خبرو وخت نه ورکول کېږي او هغه تکراري موضوعات و چې دوی ورته اشاره کوله. کمیسیون د 107,000 رایو په اړه باندې هم وضاحت ورکړو، د 102,012 رایو په اړه باندې هم وضاحت ورکړو، د 2423 محلونو په اړه باندې چې تفتیش او بیا شمېرنې ته ځانګړي تفتیش او بیا شمېرنې ته واستول شول او له هغې جملې څخه 1190 محلونه باطل شول. په هغې باندې ما هم وضاحت ورکړو او دا د موږ مسؤلیت و تر څو ټولو ته دغه معلومات ورکړو. نور نه د موږ سره وخت شته، نه د افغانستان خلک ولسونه دغه حوصله لري چې دغه پروسه دې وځنډېږي او موږ به انشاءالله ډېر زر کله چې دا ګزارش نن رهبرۍ ته وسپارل شي رهبري فیصله وکړي او ابتدایي پایلې به اعلانېږي. بل ساده صاحب به همدې ته راوړو چې ټاکنې کمیسیون لکه څنګه چې تاسو خپله هم ویلي چې ټاکنې کمیسیون ویلي ټولې تخنیکي چارې سرته رسېدلي دي، هېڅ کوم مشکل په دننه په ټاکنو کمیسیون کې د پایلو د اعلان لپاره نشته. بیا هم علت یې څه و چې تر دې دم پورې دغه پروسه راوغځېدله؟ نن به هم خدای خبر چې اعلان شي که نه شي دا هم په باوري شوې نه ده. علت یې څه و؟ ډېری تخنیکي ستونزې هم د دې باعث شولې. زمونږ دغه پروسه کې کوم شریکان چې وو هغوی هم په ځینو برخو کې سهلنګاري کړې ده. هغه وظیفوي مسؤلیت چې درلود دغه ډول نه دی ترسره کړی. د بېلګې په ډول سره د درملو کمپنۍ ته اشاره کولی شم. دوی ژمنه کړې وه چې په 24 ساعتونو کې به دوی د رای ورکوونکو هغه د سقف معلوموي. په داسې حال کې چې دا تر 2 هفتو پورې وخت ونیولو موږ مجبوره شو چې د همدغې کمپنۍ متخصصین له جرمني نه راوغواړو او د ډیوایسونو څخه معلومات د اسټیکارډ په وسیله باندې سر ورته ولېږدوو. د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات ډېر واړه موضوعات خو په لوی لاس باندې کوشش دې کېدو چې هغلته وختکشي رامنځته شي. مثلا هغلته د آموزش د تعمیر د دروازې د سیل ماتول او هغه په دې بانه باندې چې دا د ډیجیټل سنټر دروازه ماته شوې ده. دا چې څو خلکو ته هغه موضوع رسوي او دوی ته قناعت ورکوي او هر څه دوی کتل دغه هم څه نه څه وخت ګیره شول. درلودل چې یو ډیجیټل ډیټا سنټر و بل هم ملي یا نشنل ډیټا سنټر و. د دې دواړو مقایسه تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي او د خلکو د پاکو رایو پر اساس باندې ابتدایي پایلې اعلان شي. دغه ټول د دې باعث شول چې څه نه څه دلته وخت ضایع شي. اما یو ژمنه چې مخکې هم کمیسیون ترسره کړې یو ځل بیا زه یادومه هغه دا ده چې مونږ کوشش ډېر وکړو چې دقت د سرعت قرباني نه کړو او پر همدغه اساس باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې پایلې اعلانوي د افغانستان خلک ولسونه به د دې شاهد وي. بل ساده صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا چې نورې ملي پروسې هم باید ونه ځنډېږي، د دوی په کارونو پر وړاندې باندې خنډ پیدا نه شي، پایلې هم د ټولو لپاره د منلو وړ وي. ټاکنې کمیسیون ته څه کول پکار دي؟ وروسته ځینې چې کله پایلې اعلانېږي د نمایندانو غبرګون به څه بیا د ټاکنو کمیسیون امادګي ورته څه ده؟
د ولسمشر ټاکنو ابتدایي پایلې به ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلانوي له هغې وروسته به د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره نمایندان خپل شکایتونه ثبتوي هغې ته به ټاکنو شکایتونو کمیسیون رسیدګي کوي او وروستۍ فیصله به د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ترسره کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته به یې راستوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وروسته له دې چې هغه تطبیقات ترسره کړي هماغه وروستۍ پایلې اعلانوي زمونږ هیله دغه ده چې نور د نمایندان مزاحمت نه رامنځته کوي بلکې هغه خپل تعهد باندې د عمل وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکار پاتې شي شونې نه ده چې 14 کسان د ټول کامیاب شي یو ګټونکی به وي او هر چا چې وګټل دوی د غلط فرهنګ ته نور د پای ټکی کیږي او هغې ته د فورین تندې مبارکي ورکړي. ډېر زیاته مننه ژوندي سته چې خپرونه ته کورو مدام صاحب